د افغانستان د 98م د استقلال ورځ تیر ماښام د پیښور یو هوټل کې د افغانستان د کونسلګرۍ لخوا را جوړه شوې وه چې پکې پیښور کې میشته افغانانو د پاکستان د ملتپاله ګوندونو مشرانو د نورو هیوادونو سفارتکارانو او دغه شان سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کولو. د خوشحالۍ دغې دستورې ته د افغانستان جنرال کونسل عبدالله حمید پویان خپله وینا کې وویل موږ په لویو قربانو ازادي ترلاسه کړې ده، خو د بده مرغه اوس هم ځینې قوتونه موږ په شا تمبول غواړي، خو زموږ ارادې کلکې دي او هر حال کې به خپله دفاع کوو. زموږ د خپلواکۍ دښمنان نن هم فعال دي او غواړي زموږ هېواد او خپلواکي یو ځل بیا د پخوانیو ښکېلارګرو د نامشروع سیمه ییزو پاتې شویو پرکټیانو لخوا تر پښو لاندې کړي. غواړم په ټینګار ووایم چې نن سیاسي لانجو خنډ پېښولو او ناندریو وخت نه دی. دښمنان هره ورځ د جګړو په ډګرونو کې زموږ خپلواکي ګواکي او که ولس ویښ نه وي او یا هم خدای مکړه موږ په کور دننه د خپل ملي حاکمیت لپاره ستونزې پېښوو او حتی دلته یې پر سیاسي ناندریو بوخت ساتو نو د هرې بدې پېښې مسؤلیت به بیا د هغو پر غاړه وي. دستورې ته وار په وار مشرانو د مبارکۍ پیغامات ولوستل او دی ټولو په دې ټینګار کولو چې سیمه کې د صلح او ثبات لپاره ضروري ده چې د منطقې ټولو هیوادونو ترمنځ کم شکونه دي هغه باید د خبرو اترو له لارې هوار کړی شي. او په دغه موقع د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډیوه راډیو ټي وي ته وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې اړیکو کې کم مشکلات دي د هغې لرې کول د ټولې منطقې د امن ضمانت دی. دهشتګردي چې دا داسې مسله ده چې که دا دواړه ملکونه یو ځای نشي نو په دې کابو نشي راوړی او یوازې په دې کابو نشي راوړی ځکه چې یو ځای کې زغلۍ نو بل طرف ته ځي او خصوصیت سره افغانانو ډېر لوی جنګ وکړو 40 کاله او دا د هغوی حق دی چې سوله کې ژوند وکړي. نو پکار ده چې پاکستان حکومت هم چې پخوا کومې غلطۍ کړې دي پکار ده چې هغه تکرار نه کړي، هغې نه زده کړي او یو داسې پالیسي غوره کړي چې هغه د ورورولۍ او د دوستۍ او د ښه ګاونډیتوب پالیسي وي. نو زما په خیال کې دغه یوازینۍ لاره ده. دغه ورځ د یو بل ملتپاله ګوند قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې تاوجن شي نو په ډیورنډ کرښه پراته پښتانه زیات اغېزمن کیږي او دی وایي د سولې لپاره باید تورخم او چمن پولو ته زیات اهمیت ورکړل شي. د افغانستان او د پاکستان تعلق تر هغې پورې نه د اسلام آباد او د کابل ترمنځ چې کومې غلطفهمۍ دي یا کومې خبرې دي هغه تر هغې پورې نشي تر سره کېدی یا نه نشي حل کېدی تر څو پورې چې په هغې کې د پیښور او د قندهار او د کوټې هغه نه وي شراکت نه وي. دغه خوندوره دستوره کې د افغانستان د ازادۍ کیک پرې کړی شو او د سندرغاړو تر څنګ ماشومانو ملي ترانې واورولې. د همکار ارشد مامن سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو ټي وي، پیښور.